ستنېدنه. د ښار او ستنېدنې د خپرونې مینوالو د سلام په ویلو سره درته زه رفیع الله نیازی د دې خپرونې اورېدو ته ښه راغلاست وایم. څنګه کیدای شي چې د برېښنا له انرژۍ نه په داسې توګه ګټه واخیستل شي چې د ځاني او مالي ستونزو د رامنځته کېدو مخنیوی وشي؟ دا خپرونه همدغې پوښتنې ته د ځواب موندلو په هڅه برابره شوې ده. زمونږ یو دوست چې په جلال آباد کې ژوند کوو په جویافت کې ډېر ځوان هلک و چې د هغې نوم سرتورو د برق لین شرطي کړی و. مخکې دا غوښتله چې د خپل د کور برق یعنې بیرته جوړ کړي، نو د دې نه ناخبر و چې ځمکه هم لمده وه په هغه وخت کې، پاس لینونه یعنې یو بل سره نښتي وو، خراب و. نو کله چې دا غواړي خپل لین جوړ کړي نو مزې ته چې لاس کوي په دې وخت کې هم د ځمکې لمدوالی هم د برق شرطي د وجې څخه دا بیچاره برق نیسي او یعنې غورځوي یې. دوستان راټولیږي او دا غواړي چې شفاخانې ته انتقال کړي. او زموږ داسې په وطن کې داسې یو دود ده چې کله سړی برق نیسي دا بیا په مځکه کې ښخوي، یعنې چې هماغه د برق تاثیر یعنې ځمکې ته لاړ شي. هغه کار هم هغې بیچارې باندې وکړو لیکن ښه نه شو، بیچاره په شهادت ورسېدو. دا سمه ده چې د برېښنا انرژي په ورځني ژوند کې یوه اسانتیا ده او له برېښنا نه په ګټه اخیستنه ډېر کارونه په ښه او سمه توګه پرمخ ځي. ولې خو که پام ونه شي ځینې وختونه برېښنا د ډېرو ځاني او مالي ستونزو لامل ګرځي. د سرتور د ځواني مرګۍ د کیسې په اورېدو سره ښایي ستاسې د هر یو په کورنۍ او خپلو خپلوانو کې د دغه ډول زړه بوږنوونکو پیښو خاطرې مو په ذهن کې انځور شوي وي او په تېره راستنه شوي کډوال په ښارونو کې له برېښنا نه په ګټه اخیستنه کې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د برېښنا نیونې د پیښو اصلي لامل د برېښنا پارچاوي ده. څه ډول کیدای شي چې د شونتیا تر بریده د دغه ډول پیښو مخنیوی وشي؟ د دغه پوښتنې د ځواب لپاره مې له حیات الله سره چې د برېښنا کار کوي خبرې کړې دي. په پیل کې مې ترې وپوښتل چې څنګه کیدای شي خلک د برېښنا له خطرونو څخه تر یوه بریده پورې په امان واوسي. داسې ده چې چون موږ هر وخت د کومو کورو کې چې کوم نفر راځي چې موږ برق خرابه ده موږ ورسره ځو، دوی دا برقونه چې ګورو اکثره په خپلو کورو کې اتومات فیوزان نه لري، ټول سره تورو دي. داسې لینونه دي چې هلته د برقي له اثر نه خلاصېږي چې دوی په خپله بس دا لینونه سره ګډوډ یې کړي، معلومات یې نشته دا له کومې خوا مد راغلی له کومې خوا یې رفت ده، نو دا معلومیږي نه. نو فیوزونه اتومات یو دوی نه لري، یو کور هم د خامه کورونه مشکلات د اریق څه کېږي، نو لینونه سره زاړه دي چې هغه سره ګرم راسي او په بله سره ونښلي، نو همغې نه ده چې بس هغه ثواب دی دغه کېږي چې وسوځېږي لینونه خامخا کور یا دغه چې بس تعمیر سره سوځي. او که ځینې خلک اتومات فیوزونه ونه لري هغوی باید څه وکړي؟ نو باید چې اتومات فیوزونه خو شته دي، نو اتومات فیوزونه خو ټول کابل تېر نه ډک ده، اتومات فیوزونه باید چې ولګي هر کور سره. کله چې خلک له برېښنا نه کار اخلي نو ستاسو په نظر نورې باید کومې لارښوونې په پام کې ونیسي؟ دا خو په اول دغه کې دغه ده چې کله برق مثلا ځي باید د خپل دغه سره وباسي دوی، مثلا تلویزیون ده او یخچال ده او ګرمي ده او تو دي دغه شیان باید سره وباسي دوی چې کومه وخت دغه خپل او ګرمي مثلا شارتي بس سطل ته ورواچي بس هغه په ځمکه سره اړتي بس انسان ته ډېر دغه پېښوي. نو اکثر دغه خلک دغه کېږي نیسي سره بس همدغه ده چې هغه د مرګ کېږي ورته. نو باید چې هر یو په کور کې 3 فیوزه او 2 فیوزه باید ولګوي په کور کې ضرور. نو که فیوز ونه وي اتومات د تورو لینونه وي نو دا نو همغې نه دغه کېږي چې کور وسوځېږي. مثلا شارتي راځي فیوز خو نشته تورو ده، تورو چې هغه خپله شارتي چې راسي هغه لینونه سوځوي، نو همدا ده چې کور سوځي یا هغه نفر ته تاوان ډېر غټ تاوان ورسېږي. نو فیوز چې زیات قیمت ولري یا 300 یا 200 افغانۍ به قیمت دی فیوز وي نو هر څه بچېږي له خطر نه خلاصېږي. یعنې تاسو داسې وایي چې هر کور باید ځان ته جلا جلا فیوز واخلي؟ 2 فیوزونه 3 فیوزونه باید چې واخلي سره. هر کور مثلا هغه د هغه لاندواني پورې تعلق لري، څونه کوټې دي نو باید همغونه فیوزونه ورته واخلي. که چېرته د برقي خبرې په پام کې ونیول شي
ښایي تر ډیره بریده د برېښنا د خطرونو مخه ونیول شي. تل باید خلک دا په یاد ولري چې د برېښنا کیبل یا لینونه لوڅ ونه وسي او له دې سره سره کله چې او ګرمي، منقل او داسې نور برېښنایي شیان د برېښنا په ساکټ کې ورکوئ، کله مو چې ترېنه کار واخیسته باید بیرته لرې شي، ځکه چې کیدای شي برېښنا لاړه شي او بیرته له راتګ سره ښایي د برېښنا د شارتۍ لامل وګرځي، چې دغه ډول پیښې ځینې وختونه د کورونو د سوځېدو لامل هم ګرځي. راځئ چې اوس د ماري کور ته سر ورښکاره کړو چې هغه په څه بوخته ده. توبه خدایه، په دې ژمي جامې وینځل هم غضب دی، غضب. ماري و ماري څه شوې؟ څه بلا در باندې ولګېدله؟ و سړیه څه شور دې جوړ کړی؟ نه ګورې چې کالي مینځم؟ څه وایې؟ نور به څه وایم؟ څه شی دې پاخه کړي؟ راوړه چې ویې خورو چې نیمه شپه شوه. شوروا مې پخ کړې، خو ته صبر وکړه چې وزګاره شم، بیا به ډوډۍ وخورو. یاره زما خو نور د لږې نه طاقت نه کېږي، ژر کوه راوړه. په مهاجرت کې څومره ښه و، 24 ساعته برق و، هر وخت به مې چې زړه غوښتل کالي به مې وینځل، خو دلته بیا څه شوې؟ ته خو بیخي په خبره نه پوهېږې. اوف وی، ته هم څومره وارخطا یې، دا دې درغلم. وا ښځې کالي خو هر وخت مینځل کېږي، تا ول ډوډۍ راوړه بیا دې کالي وینځه که نه؟ چا منې کړې؟ کالي دې وینځه بیا. ته څه وایې؟ څنګه یې هر وخت وینځلی شم؟ چې برق لاړ شي بیا څنګه وکم؟ خدای دې ستا له خبرو هم سړی ساتي. 3 ګزه دې ژبه ده، ته ودرېږه چې زه خپله درشم د ښوروا کاسه راواخلم. ښه راشه. ته ودرېږه چې زه د ماشین لاین له برق نه وباسم. وا ښځې د لاین یو طرف دې ویست، هغه بل یې مو باسه که نه؟ د میرات مړي خو زه لیونی کم، پلک نه لري، هر وخت همداسې پاتې کېږي. ته دا کاسه واخله چې زه یې راوباسم. ولې ته ډوډۍ نه خورې؟ نه، چې د کالیو مینځلو نه خلاصه شوم بیا به یې وخورم. راځه راځه اول ډوډۍ وخوره. زه یې نه خورمه. وایي دا د ماشین اوبه خو بیخي یخې شوې، ته ودرېږه چې لږ جوش اوبه پکې واچوم. دا بلوالی بې پلکه لاین به اوس بیا څنګه بندوم؟ ویله برق څه در باندې وشو اوس؟ چیغې ولې وایې؟ څه وشوه؟ وایي برق ونیوه. احمده بچیه، ښه شو چې په خیر تېره شوه. و ګل ماما، ماري خدای وساتله. ماري لورې، ته دا وایه چې څنګه برق ونیولې؟ ماما د کالیو مینځلو د ماشین لاین پلک نه درلود. ما غوښتل چې ساکت یې ورکم چې یو ناڅاپه یې لمبه وکړه او بیا زه په ځان پوه نه شوم. او کله چې ما د ماري چیغه واورېده په منډه ورغلم، ومې لیدل چې ماشین یوې خواته پروت دی او ماري بلې خواته پرته ده. نو بیا دې څه وکړل؟ نور به مې څه کول؟ اول مې په منډه بر قطع که او بیا مې ماري کلینیک ته بوتله. احمده بچیه، غټ خیرات در باندې اوښتی، خو دا به منې چې ټوله ګناه ستاسو خپله ده. زموږ ګناه به ولي؟ احمد رښتیا وایي، ما خو هر وخت د همدغې ماشین لاین بې پلکه بنداوه، خو نه پوهېږم چې دا ځل. لورې، منګی هر وخت نه ماتېږي. بې پلکه لاین چې د هر شوي په ساکټ کې ورکړل شي شاټي کوي او ډېر خطرونه لري. ما خو فکر نه کوه چې بې پلکه لاین به دومره خطر لري. په ډېره مهمه خبره باندې پوه شوم. لورې، برق نور ډېر خطرونه هم لري چې باید ډېر احتیاط ورسره وشي. هغه کوم خطرونه دي ماما؟ احمده، هغه د ګروپ لاین ته ګوره چې پوخ نه لري، دا باید بدل شي. خدای مکړه چې څوک ونه نیسي. والا هغه تېره ورځ نږدې زما لاس ورباندې لګېدلی و. ماما جانه، نور خطرونه خو به نه لري؟ لورې، برق چې څومره ګټې لري باید احتیاط هم ورسره وشي. څنګه احتیاط وشي ماما؟ هغه داسې چې دلته خو کله برق وي او کله نه وي، باید چې ټول برقي شیان لکه اوتو، منقل او نورو شیانو باندې پام وشي چې برق کې بند پاتې نشي او ونه سوځي. ګل ماما، کاشکې په دې خبرو د مخه زه پوهېدی، څومره به ښه و. لورې، غم مه کوه، کب چې هر وخت له اوبو وباسې تازه وي. ښه نو ماما ته کښېنه، چای وڅښه، زه به لاړ شم برقي به راولم چې دا د کور برقي شیان راته جوړ کړي. زه بچیه، زه سستي مه کوه، زر یې راوله. د نه پاملرنې له وجې
نږدې وه چې ماري خپل ژوند له لاسه ورکړي، ولې خو د احمد د هوښیارتیا په وجه چې لومړی د برېښنا سویچ ګل که او بیا یې د ماري مرستې ته ور ودانګل، هغې ته نجات ورکه. که احمد داسې نه وای کړي، ماري ته له ورنږدې کېدو سره ښایي احمد هم برېښنا نیولی وای. په دې خپرونه کې مو واورېدل چې له برېښنا نه د ګټې اخیستنې په مهال باید ډېر کوښښ وشي چې د برېښنا لاینونه لوس ونه اوسي. که چېرته د کور سویچونه او یا د برېښنا د اړتیا نور توکي خراب وي، باید په هماغه وخت له برقي نه مرسته وغوښتل شي تر څو د دغه ستونزو په حلولو کې درسره مرسته وکړي چې د برېښنا د شارټۍ له امله د ناوړو پیښو د رامنځته کېدو مخنیوی وشي. او په دې هم پوه شوئ چې که کله برېښنا ځي نو وګورئ چې د برېښنا کوم سامان خو په ساکټ کې بند نه دی، چې د برېښنا له راتګ سره د برېښنا نیونې او د اور اخیستنې پیښې رامنځته نه شي. او بله د پام وړ خبره دا ده چې هیڅکله هم باید هغه لاینونه چې پلک ونه لري په ساکټ کې بند نه شي. دغه کار کیدی شي د انسان د برق نیونې لامل وګرځي. درنو راستنو شوو کډوالو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. که چېرته تاسو زموږ د خپرونو په هکله نیوکې وړاندیزونه لرئ او غواړئ چې له موږ سره یې شریکې کړئ، نو قلم راواخلئ او زموږ پته ولیکئ. د افغانستان تعلیمي پروژې BBC د پوسټ بکس شمېره د 1 کابل افغانستان. تر بلې خپرونې پورې مو الله مل خوښ او آباده اوسئ.